وروسته د دې نه چې تاسې د پله څخه تېرېږئ دوی ته پیسې ورکوئ او د دغه پاچا زوی یا لور ژغورئ او د ده قصر ته یې راوړئ، نو دی ډېر خوشحاله کیږي او غواړي ستاسې د استقبال لپاره او د دې لپاره چې ستاسې څخه مننه وکړي، نو تاسې ته یو میلمستیا نیسي. د دې لپاره چې دی دا میلمستیا ماشومانو او ځوانانو ته نیسي چې تاسې هم پکې ګډون وکئ، نو دی غواړي چې په دې پوه سي چې څومره کلچې به د ده په کار سي، څومره مخصوصه کلچې دي د ښار چې ډېرې مزهداره دي، او دی غواړي چې هغه په دغه میلمستیا کې خلکو ته وویشي، خصوصا ماشومانو او ځوانانو ته. نو دی غواړي چې د ښار ځانګړې کلچې په ماشومانو او ځوانانو باندې په دغه میلمستیا کې وویشي. نو دا به څو دانې په کار سي. کله چې دی خپل سلاکارانو سره مشوره کوي او هغو سره سلا کوي، هغوی ورته وایي چې مثلا د خپل کوم سلاکار چې و د ناصر شاه په نوم، هغه ورته وایي چې کله تېره دفعه موږ یو میلمستیا نیولې وه، نو په دې کې موږ 500 ځوانان راغوښتي وه او هغوی ته بلنه ورکړې وه او پکې 200 هم ماشومان وه، او د دې ټولو لپاره موږ همدغه مزهداره کلچې پخ کړې وې او تقریبا 2900 دانې په دې میلمستیا کې په کار سوې. او مخکې د دې نه هم موږ یو میلمستیا نیولې وه چې په هغه کې هم 500 ځوانان راغوښتل سوي وه او 300 هم ماشومان. خو کله چې موږ ټولو ته کلچې ورکړې، ټولو باندې وویشلې، نو په دې میلمستیا کې موږ 310 دانې کلچې ویشلې وې او دغومره موږ پخې کړې وې. دغه هم د کلچو مجموعي تعداد ده چې په دې میلمستیاو کې پخې سوي او مصرف سوي او ویشل سوي دي. نو اوس کوم چې معلوم نه دي، هغه د ځوانانو دپاره د کلچو شمیر ده چې څومره باید هغوی ته ورکړل سي. دا معلوم نه ده چې دا مساوي د څو سره کیږي، او هم د ماشومانو دپاره چې څو دانې هر یو اخیستې وي، چې اوس دوی بیا اوسي کولی چې په یو معین تعداد باندې دا پخې کړي او خلکو ته یې وویشي. دپاره د کلچو شمیر. ښه، اوس تاسې دلته ګورئ چې هر یو د دې نه موږ ته ډېر مهمه دي چې باید معلوم سي. صحیح ده؟ نو هر یو د دې لپاره زه غواړم چې دې ته هم یو مجهول وټاکم، لکه وروسته دې نه د ځوانانو دپاره چې د کوم د کلچو شمیر ده هغه په A باندې، او هم د ماشومانو دپاره چې د کلچو شمیر ده دا په C باندې وښیم. نو هر یو د دې څخه یوه معادله جوړېدلی سي، لکه څرنګه چې که 500 دانې ځوانان په دې لومړۍ میلمستیا خبر سوي او هر یو ته یې کلچې ورکول سوي وي، نو موږ دا په 500 ضرب د A ښودلی سو، او هم د ماشومان دپاره 200 ضرب د C ښودلی سو، چې کله دغوی دواړو ته کلچې ورکول سوې، د کلچو تعداد 2900 ته ورسېده. 900. نو کله چې دوی دواړه یو ځای سو، البته دا د لومړۍ میلمستیا وه. دویمه میلمستیا کې هم 500 دانې ځوانانو ته کلچې ورکول سوې وې او 300 دانې هم د ماشومانو ته، 300 ماشومان ته، دا ټول 3010 دانې کلچې سوي وي. اوس موږ غواړو چې دغه د A او د C کوم رقمونه چې دي دا پیدا کو. ښه، راځئ چې دغه یو مجهول چې دی دا افنا کو او بل مجهول پیدا کو. لکه څرنګه چې ګورئ یو مجهول حذف کیږي، دا لومړۍ معادله زه خپله لیکم، مثبت 200C مساوي 2900. دویمه معادله تاسې ګورئ چې د A ضریبونه دواړه یو شی دي. اوس که د دغې معادلې د A د ضریب دغه علامه تغییر وکوي، لکه منفي موږ ونیسو، نو کولی سو چې دغه 500 دې سره خلاص کو، یوازې C پاتې سي، بیا C ته دغه معادله حله کو، دغه دواړه معادلې کوم قیمت هم چې پیدا کو په بله معادله کې وضع کو، بیا د A قیمت هم پیدا کو. اوس راځئ چې دغه 500A جمع 300C چې ده دا په شکل د منفي 500A منفي 300C ولیکو.
دواړو طرف ته د مساواتو. دغه هم چې دلته لیکلی باید دلته هم ولیکل سي. اوس تاسې پوهېږئ چې که موږ دا دلته ولیکو که نه، نو دا دغه -500 A منفي 300 C د -500 A جمع 300 C په شکل هم لیکلی سو چې د قوس نه مخکې یو منفي ورکو. اوس دغه افاده تاسو ته ډېره اشنا ده ځکه چې دغه شی ده او دا ټول مساوي سوی د 3010 سره. نو موږ کولی سو د دغه افادې پر ځای 3010 ولیکو او یو منفي ورسره ضرب کو چې سي -3010. اوس نو غلط نه ده ځکه دواړو خواته یو شان موږ ولیکل. دلته تاسې ګورئ چې دغه 500 د -500 سره خلاصیږي، دلته پاتې کیږي -100 C مساوي د 3010 څخه چې 2009 لاړ سي پاتې کیږي -200. اوس اطراف د C په ضریب باندې ویشو چې -100 دی، د دې ځای دا دواړه خلاصیږي او دا هم اختصاریږي. نو C مساوي کیږي د 2 سره. ګورئ دا منفي منفي مثبت کیږي، یعنی هر ماشوم ته 2 کلچې په دې میلمستیاو کې ورکول سوی وي. اوس ګورو چې هر ځوان ته څومره ورکول کیږي. ښایي نو دغه د C قیمت په دغه لومړۍ معادله کې وضع کوو. ګورئ دلته لیکو 500 A خپله جمع 200 هم خپله، د C پر ځای 2 قیمت لیکم مساوي 2900. دلته بیا هم 500 A خپله جمع دا کیږي 400 200 ضرب د 2 مساوي 2900. دلته بیا هم اطراف -400 کوو او کوم چې پاتې کیږي دې خواته د مساواتو 500 A ده مساوي د 2900 څخه چې 400 لاړ سي پاتې کیږي 2500. اوس ګورئ که موږ اطراف د A په ضریب چې 500 ده وویشو 500 وویشو، نو تاسې پوهېږئ 2500 تقسیم په 500 باندې کیږي 15. ګورئ 15 کیږي، یو 15 15 15 ضرب د 15 25. ای مساوي کیږي د 15 سره، یعنی دا په دې معنا ده چې هر ځوان ته 15 کلچې رسېدلې او 15 دانې باید توزیع سوی او هر ماشوم ته 2 دانې. ګورئ د ځوانانو دپاره د کلچو شمیر څو دی؟ مساوي د 15 سره ده. وروسته د دې نه هم که دوی کومه میلمستیا نیسي نو څومره ځوانان چې خبروي باید هر یو ته 15 دانې پخې کړي، او همداسې که هر څومره ماشومان خبروي نو هر ماشوم ته باید دغه ښایسته کلچې او مزهداره کلچې 2 دانې پخې کړي. نو دا دې پورې اړه لري چې دوی څومره میلمانه دي میماني کې خبروي. بیا نظر په همدې کولی سي چې دا معلومي کړي یا دا ځان ته محاسبه کړي چې څونه کلچې باید دوی په مجموع کې دغه میلمنو دپاره پخې کړي. تاسې هم کولی سي چې دغسې عبارتي سوالونه ځان ته ښه تفسیر کړئ او بیا دغه څخه معادلې جوړې کړئ او هر یو مجهول ځان ته پیدا کړئ.